د ایران او د ترکیې نه وروسته اماراتو یعنې دوبۍ هم د افغانستان کومه کنسلګري چې وه او کوم یا سفارت چې و هغه د افغانستان نوی نظام طالبانو ته وسپارلو چې د دې مبارکي موږ ټول افغان ملت ته ویو. دا یو ډېر ښه خبره ده، دا یو ډېر ښه نیوز دی د ټولو افغانانو دپاره. الله دې وکړي چې زموږ ټول نړیوال زموږ د افغانستان دا نوی نظام په رسمیت وپېژني، او ځکه چې افغانانو ته په خارج کې ډېر مشکلات و، په اروپا کې یا په نورو ځایونو کې د پاسپورټونو د تذکیرو، نو دا د ملت او دا ملي خبرې دي. طالب سره په بعضې مسایلو زه خپله سخت مخالفت لرم، مګر په ملي او په دې شیانو باندې زه هېڅکله مخالفت نه لرم، ځکه مبارکي ورته ورکوم، ځکه دا د ولس خبره ده. دا زموږ داسې شو لکه په دوبۍ کې یا په خارج کې چې دغه سفارتونه بېرته فعالېږي، نو دا داسې چې زموږ یو کور یو د ناستې ځای هم فعالېږي، یو حجره هم فعالېږي د افغانانو د خدمت دپاره. دا دې وکړي چې دې کار وکړي. په تیر جمهوریت کې زه پوهېږم چې بعضې اشخاصو دغه سفارتونه دغه کنسلګریانې چې وي شخصي ګرځولې وي او دلته یې په میلیونهاو ډالر اخیسته او دلته یې افغانانو ته خدمت نه کوو. د ټولې نه ښیم، خو زه د اماراتو د کنسلګرۍ سفارت نه شخصا زه ډېر خوشحاله یم. د سعودي د هغې نه زه ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه چې ما خپله د افغانانو څه مسایل راغلي، ما ټلیفون کړی، والله دومره په انسانیت یې ما ته جواب راکړی، کېدای شي دا زما ویډیو کونسلر صاحب یا د سعودي والا دغه واوري او ما پېژني، ما ورسره تعلق هم دی. نو الله تعالی دې دې ته ډېر خیر ورکړي چې دغلته افغانانو ته ښه خدمت کړی، او الله دې وکړي چې دغه نوې سفارت نظام والا هم د افغانانو ته خدمت وکړي. دغه د پاسپورټونو مسالې په یورپ کې دي یا په نورو دنیا کې دي، دغه د توجه کې او حقیقت کې خدمت وکړي، نه د هغه زورواکانو جنګ سالارانو چې دغه سفارتونه کنسلګریانې دلته تعصبونه کول، دلته ورور شخصي دغه تقسیم کړي وو. دغه ټول ولس ته دغه معلومات دی. موږ در باندې ډېر خوشحاله چې تاسې خدای پاک د دغه سفارتونو او کنسلګریانو نه ورک کړي چې دلته هم د شخصي پراپرټیانو ته جوړې کړې وي. نو موږ مبارکي ورته یو. طالبانو سره به زموږ اختلاف وي، هغه اختلاف به په خپل ځای باندې وي، مګر په ملي مسایلو باندې زموږ هېڅ اختلاف نشته. چې افغانستان څوک ودانوي، یو افغانستان پرمختګ کوي، موږ دپاره ویاړ او افتخار دی. نو موږ هم دغه نوي نظام ته مبارکي ورکوو او دغه افغانانو ته هم مبارکي ورکوو، او الله دې وکړي چې نورو دنیا په مخ هم زموږ دا مخه خلاصه شي او دنیا هم په رسمیت وپېژني او د دغه مشکلاتو نه افغانان چې په خارج کې لري دغه حل شي. نو بیا مبارکي درته وایم، الله تعالی دې خوشحاله آباد لري، او په دغه هیله چې د افغانستان درې رنګه بیرغ په دغه سفارتونو او کنسلګریانو باندې همداسې پاتې شي، ځکه چې موږ خارج کې چې افغانان یو په لکاو په میلیونهاو، موږ صرف دا درې رنګه ملي بیرغ غواړو. ستاسې بیرغ ته احترام لرو، هغه د فتح بیرغ دی، مګر ملي بیرغ همدا دی، په دې باندې هېڅکله سودا نه کوم. په الله سپارو، ښه وخت ولرئ.